ملت ته حساب ورکونه د رسنیو له لارې ولس ته د خپلو ترسره کړو فعالیتونو په اړه د ننګرهار د بېلابېلو ادارو د رئیسانو د معلوماتو د ورکړې دا لړۍ د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت پیل شوې. دا ځل د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي سره له دې چې د یو شمېر ښوونځیو ستونزې حل کړي، خو زیاتوي چې په دغه ولایت کې د تیر حکومت د مسؤلینو د ناغېړۍ له امله 148 ښوونځي سرپناه، 14 ښوونځي ځمکه، 354 ښوونځي احاطه، 212 ښوونځي تشنابونه، 222 ښوونځي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د دوی په خبره د یو شمېر ښوونځیو لپاره د اسانتیاو د برابرېدو په نوم پیسې په تیر کې هیپ ومیل شوي او شخصي جیبونو ته تللي دي. دغه هغه ستونزې دي چې موږ ته مخکې دولت نه پاتې دي، سره د دې نه چې هغوی ته ډېر زیات امکانات هم و، سره د دې نه چې هغوی ته ډېر کومک هم په دې برخه کې راغلی دی، سره د دې نه چې اقرا برنامې دلته مکاتب جوړول، د دې نه علاوه نورو ډېرو مختلفو برنامو هغوی دا کار کوي چې مکاتب جوړول، تعمیرونه جوړول، خو متاسفانه چې دا پیسې وتلي هم دي، دغه شوي هم دي، په خپل مصرف باندې رسېدلي نه دي. د پوهنې ریاست دغه چارواکي د خیالي ښوونکو، زده کوونکو او په پوهنیزه بهیر کې د فساد، جعلکارۍ او ګڼو نورو ستونزو د مخنیوي خبرې ترڅنګ زیاتوي چې یو شمېر هغه ښوونکي او کارکوونکي مجازات کړي چې وظیفوي غفلت یې کړی و. 1401 کال کې 3 اتیا دوسیې بررسي شوي دي چې په دې ټولو کې تقریبا 7 اتیا هغه جزایي طور باندې معلمان هغه تبدیل شوي دي، او همدارنګې 28 تنه چې دي هغه کسر معاش شوي دي او په جزا محکوم شوي دي، او 52 تنه په اخطار درجه ثواني باندې محکوم شوي دي، او 103 تنه هغه په توصیه باندې محکوم شوي. بل خوا بیا په دې خبري ناسته کې د دې ولایت د روغتیا رئیس هم د خپلو ترسره کړو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې تر ډیره یې هغو سیمو ته هم د روغتیا په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې د کلونو راهیسې د روغتیایي خدمتونو بې برخې وي. د همدارس زیاتوي چې اوس مهال په ټولو روغتیایي مرکزونو کې فعالیتونه د ورکړل شوي بسترونو زیات ترسره کیږي، او همدارس په دې ولایت کې د بې کیفیته درملو او خوراکي توکو مخه یې هم تر یو بریده نیولې ده. د امارت په راتلو سره الحمدلله 100% که ووایو هم به لاسرسی ولري، ځکه چې په هغه سیمو کې چې زموږ په دغه 10 کلونو کې، تېرو 10 کلونو کې بې خیالته هېڅ روغتیایي خدمتونه نه ترسره کېدله، که هغه په هر دره کې، که په هر د غره سر کې وي چې یو کور یې هلته موږ ټیمونه مذهب کړي دي چې هغه ځای ته به ځان رسوي او هغه ځای ته به ځي او هغه خلکو ته به تداوي کوي. د عامې روغتیا رئیس وایي اسلامي امارت هوډ لري چې په دې ولایت کې د زربستریزه روغتون نیمګړې پاتې چارې په رواني سوي کال کې بشپړې کړي او د خلکو د درملنې په پارې چمتو کړي. کمپلیکس چې دی فعلا دا ودانۍ تقریبا 9% جوړه شوې ده، 11% پاتې ده. موږ ډېر خواري کښلې ده، تقریبا وزیر صاحب هم دلته راغلی ګرځېدلی دی، او په هفته کې که نه په 2 هفتو کې خامخا د دې دپاره د وزارت خلک راځي او دلته بررسي کوي، کتنه کوي، او موږ هم پیشنهادونه زیات کړي چې دا زموږ کمپلیکس جوړ شي، د زموږ هر نوع مشکل به انشاءالله تر ډېره حده به دغه چې دا په 2023 کې په دې باندې کار شروع شي، او دغه کم ترمیم چې پاتې ده. دغه رئیسانو همداره زیاته کړه چې په راتلونکي کې هم خپلو خلکو ته د خدمت د ترسرابي کلک هوډ لري، او هڅې دا دي چې ټولې هغه سیمې د خپلو خدمتونو تر پوښښ لاندې راولي کومې چې په تېرو څو کلونو کې د جنګ جګړو او ناامنیو له کبله د خدمتونو بې برخې پاتې شوي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.